بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو، ښه راغلاست HTML ویډیوز ته. د HTML په دې ویډیو کې مونږ په فورم باندې خبره کوو، یعنی څنګه کولی شو مونږ په HTML کې فورم جوړ کړو. نو زه به تاسو ته د فورم یو مثال درکمه. کله چې تاسو غواړئ چې پاسپورت جوړ کړئ، نو د پاسپورت دپاره کله چې تاسو انلاین اپلای کوئ، نو د هغې دپاره تاسو ته یو فورم درکوي چې هغه فورم باید تاسو ډک کړئ. دغه فورم په چیش کې جوړ شوی؟ دغه په HTML CSS کې جوړ شوی دی. همدارنګه کله چې تاسو برقي تذکرې ته اپلای کوئ، چې برقي تذکره اخلي، د هغې دپاره هم باید تاسو یو فورم فیل کړئ. نو هغه فورم په چیش کې جوړ شوی؟ هغه هم په دغه HTML CSS کې جوړ شوی دی. زه به پوره تاسو ته یو بل مثال درکم. ګورئ، تاسو چې هر ویب سایټ ته لاړ شئ او د ویب سایټ په اینډ کې هلته کې څه وي، دلته کې لیکل شوي مثلا کنټیکټ می او فارم وي. نو دغه فارم په چیش کې جوړ شوی؟ دا په HTML او CSS کې جوړ شوی. ګوره د دې کار دا دی، مثلا دغه هر څوک چې دی یوټیوبر دی، هر څوک چې دی دغه دی د څه دپاره جوړ کړی دا فارم؟ دا د دې دپاره دی مثلا یو کس دی هغه غواړي چې مثلا دغه یوټیوبر ته وایي چې تا کوم ویډیوز چې اپلوډ کړي دغه ویډیو سلایډز مې پکار دي، یا دغه ویډیو دغه ویب سایټ تاسو څنګه جوړ کړی دی، دغه طریقه مونږ ته وښایه. نو هر څه سوال چې وي د هغوی نه کوي، یا نور څه غوښتنه لري، یا مثلا هغه څه غلطي لري، نو ورته وایي چې پلیز دا غلطي م تاسو اصلاح کړئ. نو دې ځای کې ورته څه کوي؟ هغه میسیج ورته لیکي. د هغې نه پس کله چې دلته په سینډ باندې کلیک وکړي، نو دغه میسیج هغوی ته څه کېږي؟ سینډ کېږي. په هر ویب سایټ کې په اینډ کې داسې وي. زه به تاسو ته بل وښیم. ګورئ دلته وګوره، دلته هم همداسې وي. دا وګوره، او دې ځای کې ورته هغه میسیج لیکي، هر څه چې ورته لیکي. نو میسیج چې ولیکي او دلته سینډ باندې کلیک کړي هغه ته، یا مثلا ورته لیکي چې پلیز مونږ سره انلاین کلاسز واخلئ، یا مثلا د پایتان ویډیوز مونږ ته جوړ کړئ، د HTML ویډیوز مونږ ته جوړ کړئ، د CSS ویډیوز مونږ ته جوړ کړئ. نو چې څنګه سینډ باندې کلیک کړي دغه کس ته میسیج ځي. یا به زه تاسو ته ګورئ د فورم یو بل مثال درکړم. ما په دغه HTML او CSS کې یو د فیسبوک لاګین پیج جوړ کړی دی. ګورئ رایټ کلیک کوم دلته، زه تاسو ته دا ښیمه. دا وګورئ، دا زموږ سره فیسبوک لاګین پیج دی. دا ما په همدې HTML او CSS کې جوړ کړی دی. دا د HTML سورس کوډ دی، او که زه تاسو ته د CSS یې وښیم، هغه main.css دا دی. نو دا د CSS کوډ دی، دا د CSS کوډ دی، او دا هم زموږ سره د facebook.html چې دی زموږ سره د HTML کوډ دی. نو ملګرو، د دغې کوم سورس کوډ چې دی دا د ویډیو ډسکرپشن کې درته درکومه، حتما دا د سره ډاونلوډ کړئ او دا د سره وګورئ چې دغه لاګین پیج څنګه جوړ شوی دی. نو سورس کوډ د ویډیو ډسکرپشن کې دی، حتما یې د سره ډاونلوډ کړئ. راځو مونږ هم باید همداسې یو فورم جوړ کړو. نو د فورم جوړولو دپاره زه ورته سټپ بای سټپ طریقې ښیمه، چې ټولې طریقې چې دي او څه څه پکې په کار کېږي د یو فورم کې. صحیح ده. نو راځو ویس کوډ ته، او د فورم سټارټ دپاره چې تاسو فورم جوړوئ، نو هغې دپاره مونږ څه اخلو؟ فورم به تاسو واخلئ. دا به تاسو اوپن کړئ او بېرته به یې کلوز کړئ. راځم دلته زه یو لیبل اخلم، او په دغه لیبل کې دلته زه لیکم نیم. دلته مې نیم واخسته، او دلته راځم یو انپوټ ټایپ اخلم. انپوټ ټایپ مې چې واخست، انپوټ ټایپ مې چې واخسته، دا مې ټیکس واخست. زه دا کنټرول ایس کوم، راځم د ویب پیج ته، او دا ریفریش کوم. زه چې دا ریفریش کوم، دا وګوره دلته کې ماته نیم راکوه، د نیم ته مخې ته ماته یو باکس راکوه، په دې کې زه لیکل کولی شم. او دغه لیکل چې زه کولی شم، د دې ټایپ چې دی د دې ټایپ ټیکس دی. که دلته تاسو د فیسبوک ته راشئ، ګورئ دلته زه چې لیکل کوم، د دې ټایپ چې دی د دې ټایپ ټیکس یا به ایمیل وي، او د دې هغه چې دی ټایپ یې چې دی د دې ټایپ پاسورډ دی. ځکه زه چې لیکل کوم هغه چې دی هغه نه معلومیږي، هایډ دی. نو دلته راځم او دغه یو شی جوړوم، پاسورډ دپاره هم جوړوم. دلته راځم او دلته زه ورته وایم چې دلته ټایپ یې چې کا، ټایپ یې راته پاسورډ کا، او دلته هم ورته وایم چې پاسورډ. کنټرول ایس کې راشي ویب پیج ته، دا تاسو ریفریش کړئ. نو دا وګورئ دلته کې زما سره راغی. ګورئ دلته زه نوم لیکم علي، او دلته راځم پاسورډ لیکم 1 2 3، او پاسورډ زما سره نه ښکاري. صحیح ده. نو راځم زه غواړم چې دا لاندې راوړم. نو د لاندې راوړلو لپاره دلته تاسو یو BR ورکئ، او دلته هم یو BR ورکئ. صحیح ده. کنټرول ایس کې راشي ویب پیج ته ریفریش کړئ، او دلته غواړم چې ایمیل هم وي ورسره. نو دلته زه ورته وایم چې ایمیل، او دلته هم ورته وایم ایمیل. کنټرول ایس کې راشي ویب پیج ته ریفریش کړئ. نو دا وګورئ دلته هم زموږ سره ایمیل راغی. زه اوس غواړم چې دا لیکل د دوی په سر راځي. نو دې ځای کې BR واخله،
دلته هم بیار واخله او دې ځای کې هم بیار کنټرول اس کې راشي ویب پیج ته دا هم ریفریش کړئ وګورئ په سر راغله دلته غواړم یو سبمیټ بټن دی هم مې څنګه دی کې لیکلو کوم او سبمیټ باندې کلیک وکم چې دا ډیټا شي سند شي نو بیار او دلته راځم input type submit کنټرول اس کې راشي ویب پیج ته دا ریفریش کړئ دا وګورئ سبمیټ بټن هم راغله دلته زه اوس لیکل کوم علي دلته راځم پاسورډ لیکم 1 2 3 او دلته راځم لیکم علي زه څنګه چې علي ولیکم سبمیټ باندې کلیک کوم ماته ایرر راغی ماته وای دا څه کې یار پلیز انکلود ان ایمیل ګورئ دا وای ایمیل نه دی دلته لیکي بیا راځي ګورئ صحیح ده ان د ایمیل ایډریس په ایمیل ایډریس کې باید @شامل وي په دغه کې څه کې @مسنګ کوي نو زه څنګه چې دلته @gmail.com ولیکم نو هغه اوس ګوري سبمیټ کیږي زموږ سره د سبمیټ باندې کلیک کوم سبمیټ کیږي مشکل نشته بل د فیسبوک د هغه تراشي لوګین پیج ته ګور دلته لیکل شوی ټایپ یور ایمیل زه چې څنګه دلته خپل ایمیل لیکم ګور هغه لیکل تختی یا دلته ګوري ټایپ یور پاسورډ چې لیکل کوم هغه لیکل چې دی هغه نور کوم لاندې چې لیکل شوی ټایپ یور پاسورډ دا تختی دلته زموږ نشته دا څنګه راځي نو د دې لپاره تاسو راشي دلته ورته لیکئ پلیس هولډر او دلته ورته لیکئ انټر یور نیم او دا به زه کاپی واخلم دلته به پیسټ کم دلته به هم پیسټ کم دلته ورته لیکم چې انټر یور پاسورډ او دلته ورته چې انټر یور ایمیل کنټرول اس کې راشي ویب پیج ته دا ریفریش کې تاسو دا ګورل د هم زموږ سره غلیکل راغله اوس زه غواړم چې دلته زمانه نمبر هم غواړي کافی کوي کنټرول وی مانه د نمبر هم غواړي دلته ورته وایم چې فون نمبر او دلته کې ټایپ د چوي ټایپ د نمبر وي او دلته هم ورته انټر یور نمبر کنټرول اس کې راشي ویب پیج ته ریفریش کړئ دلته تاسو سره نمبر هم اضافه شي نو دلته تاسو خپل نوم دلته پاسورډ دلته هم څه ایمیل ایډریس صحیح ده او دلته هم خپل فون نمبر هغه نه په سبمیټ صحیح ده وځکه نه سبمیټ کیږي چې دلته کې @gmail.com اوس به ان شاء الله سبمیټ کیږي صحیح ده اوس زه غواړم چې دا فورم د شی وی دلته مینس ته راشي سنټر ته راشي نو د سنټر ته د راوړل لپاره دلته تاسو راشي او دلته ورته ولیکئ الاین سنټر کنټرول اس کې راشي ویب پیج ته ریفریش کړئ سنټر ته راغی صحیح ده دلته زموږ سره یو بل دغه د په نوم دی فیلډ سیټ دا به زه کنټرول ایکس کوم او دلته لاندې به پیسټ کوم او دلته به ریفریش کوم وګورئ دلته کې یو بارډر یې واخیست زه اوس غواړم دا فارم د څه شي دی دې ځای کې باید ماته دې ځای کې ولیکلی شي چې دا فارم د څه شي دی د هغې دپاره دلته زه راځم لیجنډ دا اخلم او د هر څه چې دی دې ځای کې تاسو ولیکئ فرض که زه ورته وایم چې دا شی دی دا فارم د څه شي دی مثلا زه خپل نوم لیکم یا زه خپل نوم لیکم صحیح ده بس تاسو چې هر څه لیکئ هغه ستاسو خوښه ده کنټرول اس کوئ راشي ویب پیج ته څنګه چې ریفریش کړئ دا وګورئ دې ځای کې برف راغی نو دا فارم د څه شي دی مثلا سټوډنټ انفارمیشن دی تاسو دلته ولیکئ سټوډنټ انفارمیشن که لاګین پیج وي دلته ورته ولیکئ فیسبوک لاګین پیج یا مثلا هر څه چې وي دې ځای کې تاسو ورته لیکلی شئ اوس دلته راځم او ګورئ دې ځای کې څه کومه تاریخ هم باید وي اوس مثلا هر کس چې دا فارم ډکوي هغه باید تاریخ هم ورسره ولیکي دلته زه راځم ورته وایم انپوټ او دلته ډیټ کنټرول اس کوئ دلته به یو بیا هم واخلم چې لاندې راشي کنټرول اس راشي پیج ته ریفریش کړئ دا ګورئ ام مطلب دی منث یعنی میاشت डी मतलब डे ورځ او واي year کال چې دلته تاسو ورته انتخاب کړئ نو زه ورته نن چې کوم تاریخ دی ټوډے هغه واخله یا تاسو کولی شئ په خپله خوښه هم ورته واخلئ
هر تاریخ چې ورته اخلي ورته اخیستلی شي. زه اوس غواړم چې ما سره د بجې هم راشي، ټایم دې هم ما سره راواخلي که نه، یوازې هغه خو نه دی که نه، یوازې ټایم خو نه دی ما سره دی، سوري یوازې ډیټ خو نه دی ما سره د بجې هم څه کي راواخلي ټایم. نو د هغې دپاره دلته تاسو راشئ ورته انپوټ ټایپ، دلته کې د دغه انپوټ ټایپ چې واخله ټایم واخله، دلته راشئ پیج ته ریفریش یې کړه. اوس دلته کې زموږ نه ټایم هم اخلي. اوس څه ټایم دی؟ مثلا دا ټایم څه دی؟ دا دی. ټیک ده، دا وګوره دا زموږ سره واخیسته او تاریخ هم ده. صحیح ده. اوس زه غواړم چې نه ما ته دغه ډیټ او ټایم دواړه چې دي دواړه یو ځای راکړه، دواړه راته یو ځای راکړه. د هغې لپاره دلته راشئ، تاسو ورته انپوټ ټایپ او دلته کې ورته ووایه چې ډیټ ټایم لوکل. کنټرول ایس کوي، راشئ ویب پیج ته ریفریش یې کوي. نو دا ګورئ دلته کې هم زما ته زه به دلته یو بیا واخلم، کنټرول ایس، راشئ ویب پیج ته ریفریش کوي. دلته ګورئ ما ته هغه دلته دا زموږ سره دا ورځ شوه، دا زموږ سره میاشت شوه، ورځ شوه، کال شو، او دا هم زموږ سره هغه ټایم شو. مخکې چې وګورئ دلته کې موږ ته دلته څه راکړی و؟ دلته موږ ته تاریخ راکړی و او دلته زموږ سره هغه ټایم و. اوس دلته کې هم زموږ سره تاریخ شو او هم ټایم دواړه موږ ته یو ځای راکړل. اوس ګورئ دلته تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، څنګه چې ټوډے وښیي نو تاسو سره دواړه راواخیستل، هم تاریخ او هم بجې. تاسو دې باندې کلیک وکړئ ټوډے، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دلته کې په دې باندې کلیک وکړئ، هغه تاریخ بجې هم همدغه ټایم راواخیسته. صحیح ده. اوس دا سبمیټ باندې کلیک وکړئ. اوس راځم دلته کله چې تاسو مثلا تذکرې ته اپلای کوئ، مثلا تاسو غواړئ چې برقي تذکره جوړه کړئ، نو د برقي تذکرې ته چې اپلای کوئ نو تاسو خو باید هغه کومه زړه تذکره چې تاسو ده کاغذي هغه ورته باید ولېږئ که نه، خو ورته باید اپلوډ کړئ که نه. یا مثلا پاسپورټ ته اپلای کوئ نو کوم ستاسو تذکره چې دا خو به ورته لیږئ که نه، نو تذکره په خپل ورته څه کوئ هغه به ورته لیږئ چې دا زما برقي تذکره ده یا زما کاغذي تذکره ده او زه غواړم چې اوس څه وکړم پاسپورټ واخلم. نو د هغې دپاره باید موږ زه دې ځای کې ورته انپوټ ټایپ ورته ورکوم فایل. نو څنګه دلته فایل ولیکم، کنټرول ایس یې کړم، دلته به زه یو بیا رام واخلم او زه به دا کنټرول ایس کړم، را به شم ویب پیج ته به زه ریفریش کړم. څنګه چې ریفریش کړم دلته ما ته وایي چوز فایل چوز کړه، چیرته ده ستا هغه تذکرې کافي چیرته ده؟ نو زه ورته وایم زما تذکرې کافي دا ده، مثلا تذکرې کافي به واخلي. اوس تاسو وایئ چې نه دې ځای کې باید مثلا زه یو وظیفې ته اپلای کوم، یو فارم دی د وظیفې دی او هغې کې مثلا یو جواب دی، په هغې کې باید څه وي؟ په هغې کې باید سی وي راشي. یار دا څه دي؟ دا خو ایمیج سی وي خو باید یو ایمیج نه وي، سی وي خو باید یو څو پیجونه وي که نه. یا مثلا دې ځای کې باید ویډیو واخلي، په دې ځای کې باید څه وکړي؟ یوازې ویډیو واخلي، دا ایمیجز دا نور شیان باید وانخلي. تاسو به څه وکئ؟ تاسو به دلته راشئ، دې ځای کې به تاسو ورته ولیکئ ایسپټ. څنګه چې ایسپټ ولیکئ، ګوره دلته زه څنګه چې ایمیج ولیکم ایمیج سلش آل، ایمیج څومره فارمیټونه چې دي زه ورته ټول واخله. زه دلته راځم ویب پیج ریفریش کوم، څنګه چې په چوز باندې کلیک وکړم ګوره دلته ما ته ایمیجز راځي، اما دلته ویډیوز فولډر ته راشم دې کې ویډیو د هغه ما ته نه ښیي. که زه دلته راشم اډیو ته، دلته اډیو د زموږ ته هغه موږ ته نه ښیي. ګوره دلته یوازې ایمیجز اخلي. ولې یوازې ایمیجز راځي؟ هغه ځکه چې دلته کې ما ورته ویلي دي چې ته ما ته څه کوه، یوازې ما ته ایمیجز ایسپټ کوه. که زه دلته راشم او زه ورته ووایم چې ما ته څه کوه، یوازې ویډیوز ایسپټ کوه، کنټرول ایس یې کوه او دغه سلش د دې سلش او ستارې سټار مطلب دا دی یعنی ویډیو څومره ټایپ چې دي MP4 هر څه چې دي هغه ټول څه کوه ایسپټ کوه. دلته زه ریفریش کوم ګوره دلته زه راځم چوز فایل باندې مې کړي، دلته ما سره ایمیجز ول، اوس ما سره هغه ایمیجز نه راخلي. دلته کې وګورئ ما وختي په دغه فولډر چې اوپن کړه ویډیو ما سره نه ښود، اوس ما سره ویډیو ښیي. په دغه هلته ګورئ اډیو دغه ما سره اوس نه ښیي، دا دی اما دې کې زموږ سره یو اډیو شته دی. ایمیجز فولډر کې ما سره ایمیجز دي ما ته اوس نه ښیي. صحیح ده. که تاسو چېرته غواړئ چې تاسو ته دې څه وښیي، مثلا سی وي دې اپلوډ کړي، د هغې دپاره ورته ولیکئ PDF ولیکئ، بیا تاسو یوازې کولی شئ چې سی وي واخلئ. اوس تاسو کله چې اپلای کوئ بعضې نیم جواب دپاره بیا تا ته وایي چې تا کوم ویب سایټ جوړ کړي دي، یا مثلا تاسو خپل ویب سایټ چې دی د هغې لینک موږ سره شیر کړئ. نو د هغې دپاره زه راځم چې هغوی سره موږ لینک شیر کړو. زه دلته ورته وایم چې انټر your website link یا URL یا لینک هر څه چې تاسو ورته وایي، زه به ورته وایم چې لینک. صحیح ده. او دلته به یو BR واخلم،
لاندې پر راښکته شم دلته ورته وایم چې انفوټ ټایپ چې راکړه یو آر ایل یې راکړه او دلته هم ماته بی آر واخله کنټرول ایس یې کوي راشي ویب پیج ته دا ریفریش کوي څنګه چې تاسو ریفریش کوي نو دا وګورئ دلته به زموږ سره یو باکس راشي اوس دغه کې زه ورته وایم چې انټر یور ویب سایټ زه راځم ورته وایم www.facebook.com دا زما ویب سایټ دی زه څنګه سبمیټ باندې کلیک کوم ماته ایرر راکړي ماته وایي دا ته څه کوي یار پلیز انټر ا یو آر ایل انټر کړه دا خو یو آر ایل نه دی یو آر ایل واچوه نو یو آر ایل څه ته وایي یو آر ایل باید څه ولري HTTP باید ولري که زه اوس ورته ولیکم چې www.facebook.com نو اوس سبمیټ کوم نو اوس مشکل نشته سبمیټ کیږي صحیح ده نو ویب سایټ باید یو آر ایل ولري ویب سایټ باید HTTP باید ولري کنه HTTP نه بیا ایرر ورکوي صحیح ده اوس زه وایم چې دلته کې ما نه دی یو فیورټ کلر هم واخلي select your favorite color او دلته ورته انفوټ ټایپ اخلم کلر انفوټ ټایپ چې تاسو ورته هر څه واخلئ هماغه څیز تاسو ته درکوي صحیح ده نو ما ورته ویلي انفوټ ټایپ ماته کلر راکړه دلته هم ماته کلر راکوي کلر انتخاب کا کوم کلر دی ستا فیورټ کلر څه شی دی بس ما ورته ویلي ټایپ دی صحیح ده نو پس سبمیټ یې کړه اوس ملګرو ګورئ زه دلته راځم او دلته ما دا لیکل وکړل دا مې انتخاب کړ دلته سبمیټ باندې کلیک کوم اما بعضې دلته کې نه دی اوس مثلا زه ورته وایم که چیرته چا دلته کې ویب سایټ لینک نه واچولی او هغه سبمیټ باندې کلیک کوي ته مه سبمیټ کوه ته مه سبمیټ کوه د هغې دپاره زه ورته څه ووایم نو یو آر ایل چیرته دی یو آر ایل موږ دلته دی نو هغې دپاره تاسو ورته څه ولیکئ ریکوایر څنګه چې تاسو ریکوایر کنټرول ایس کوي راشي ویب پیج ته ګورئ دلته کې دا زه ریفریش کوم ریفریش کوي راشي دلته کې کلر ورته انتخاب کوي مثلا ما ورته انتخاب کړه دا کلر دا یو صحیح شو اوس دلته زه سبمیټ کوم ما ته څه وایي پلیز فیل آوټ دس فیلډ اول دغه خانه چې دا ډکه کا تر څو چې دا نه ډکه کړي مخکې نشي تللی ګوره مخکې مونږ سبمیټ کوو سبمیټ کېده اما اوس نه سبمیټ کېږي وای دا ډکه تاسو بعض ځایونه کې لیدلي که نه فورم چې کله ډکوئ هلته سټار ایښی سټار یعنې دا مهم دي که چیرې تاسو هغه ډک نه کوئ بیا تاسو ته څه وایي وایي دا تاسو ډک کوئ بیا مخکې لاړ شي تر څو مو چې دا نه وي ډک کړی بیا تاسو ته چې کله سبمیټ یا سینډ باندې کلیک کوئ درته وایي دا شیان څه دي مسینګ کوي نو هغې کې دا یوز شوي درته وایي چې دا تاسو باید ډک کوئ که ډک کړی نه وي مخکې نشئ تللی صحیح ده بل زمونږ سره جنډر هم باید واخلي مثلا دغه کس چې دا فارم یې ډک که دا میل دی فیمیل دی څه شی دی صحیح ده نو جنډر هم باید ورته انتخاب شي دلته زه ورته وایم جنډر که دا تاسو په لیبل کې اخلي او که داسې اخلي فرق نه کوي هغه تاسو پورې ډیپینډ کوي زه به دلته ورته وایم انفوټ ټایپ ماته څه واخله راډیو او دلته ورته وایم میل کنټرول ایس یې کوي راشي ویب پیج ته ریفریش یې کوي نو دلته کې وګورئ زما سره میل راغی اوس زما سره دلته کې فیمیل هم باید راشي کنټرول سی کنټرول وی دلته ورته وایم چې زما سره فیمیل او دلته هم زما سره انادر کنټرول ایس کوي راشي ویب پیج ته ریفریش کوي دلته کې وګورئ زما سره میل دی فیمیل انادر دا خو ټول انتخابیږي یو کس دی په دې میل باندې کلیک وکړه فکر یې نه و هغه فیمیل په فیمیل کلیک کوي بیا دواړه سلیکټ شو دا خو د دواړو کې نه یم زه یو بل سکیمه لکه دا خو درې واړه سلیکټ شو کس خو درې واړه نه شي اوسېدلی که نو څه وکړي دې سره د دې دپاره تاسو بل ته راشئ دلته خو یو بی آر واچوئ د نه به لاندې راښکته شئ دا زه لاندې راوړم د دې دپاره به تاسو دې ځای کې واخلئ نیم او دغه نیم چې دی دې کې باید درې واڼو کې ویلي وي یو شی واخلئ دلته ما ولیکه جی ای ان ما ولیکه یعنې جنډر صحیح ده دلته هم ورته وایم نیم او دلته هم څه اخلم جی ای ان مې واخست د بل کې هم تاسو بل ته راشئ ورته ولیکئ نیم او دلته به هم څه واخلئ جی ای ان جنډر تاسو چې هر څه اخلئ فرق نه کوي خو درې واڼو کې به سیم اخلئ ځکه چې ما څنګه سیم واخیستل جی ای ان صحیح ده اوس تاسو راشئ دلته کې ګورئ دا زموږ سره یو دانه انتخابیږي یو کس غلط شو په دې باندې کلیک وکړو اوه زه خو میل نه یم فیمیل یم په دې چې کلیک وکړي او دا صحیح شو وګورئ یو بل ته ځي دواړو کې نه یم یو بل څه دی نو صحیح ده نو دا هم انتخابولی شي دا هم انتخابولی شي هر یو چې تاسو انتخابوئ مشکل نشته اوس یو بله خبره
یو کس دی راغی دلته کې فورم یې ډک کړ فورم یې ډک کړ بس نیم یې ډک کړ بس د ته رایاد شو چې زه باید اول څه وکړم زه مې اول باید روډ ته اپلای کوم چې کله مې هغه ته اپلای وکړه یا یو ملګری دی زه هغه ته اپلای کوم هغې نه وروسته بیا ځان ته اپلای کوم نو دا فورم څنګه پاک کړي دلته باید یو بټن وي چې په هغې باندې کلیک وکړي مکمل ټول فورم باید چې شي پاک شي کنټرول اس راځم دلته پیسټ کوم د هغې دپاره موږ څه یوز کوو ریسیټ نو دې ځای کې زه ورته وایم ریسیټ یې کړم ته کنټرول اس راشي ویب پیج ته ریفریش یې کوي ګورې راغلم دلته مې ویب سایټ لینک واچو دلته مې خپل فون نمبر واچو دلته مې خپل ایمیل واچو پس کا او دلته مې هم پاسورډ انټر کړ او دلته مې راغلم خپل نیم ولیکه زه څنګه دلته مې هم جنډر فرض کوه لګو صحیح ده اوس یو فیورټ کلر مې هم انتخاب کړ بس دا ټایم ارس مې ورته سیټ کړ وړم چې دا ټول فاک کما دې ریسیټ باندې تاسو کلیک وکړئ ټول فاک کی او که سبمټ باندې کلیک وکړئ سبمټ کیږي صحیح ده اوس راځم بل زموږ سره پاتې دی راشم سلایډ ته دلته کې ملګرو ما سلایډ جوړ کړي دي او په دې کې دا ټول هر څه شته دي دا سر ویډیو ډسکرپشن کې دا هم درته درکوم د فیسبوک دغه لاګین پیج چې دی دا پیج دا هم د دې سورس کوډ هم درکوم درته او دا سلایډ هم درته درکوم دا دواړه به د ویډیو ډسکرپشن نه تاسو ډاونلوډ کړئ صحیح ده نو موږ په بټن باندې کلیک بټن مو جوړه کړله بس بټن هم همدغه شان جوړېږي څنګه چې سبمټ جوړېږي صحیح ده چیک باکس ته راځو چیک باکس څنګه جوړیږي تاسو به ګورئ بعضې ځایونو کې به تاسو لیدلی وي تاسو ته وایي چې سلیکټ یور لینګویج ګورئ زه راځم دلته ورته وایم چې سلیکټ یور لینګویج دا به تاسو په ډېرو ځایونو کې لیدلي مثلا ډېرې ژبې پکې وي که نه تاسو ته وایي چې خپل هغه لینګویج مو چې کې په دې کې سلیکټ کړئ سلیکټ یور لینګویج یا سلیکټ لینګویج بس صحیح دی دلته یو بیا واخلئ او لاندې دلته راځم انفوټ ټایپ زه چې اخلم انفوټ ټایپ زه اخلم چیک box check box صحیح ده box او دې کې زه لیکم پښتو راشه ویب پیج ته ریفریش کړئ دا ګورئ دلته ما سره یو چیک باکس راغی زه به دې ځای نه بیا لرې کړم صحیح ده او دا به زه کافي او دلته به زه پیسټ کړم دلته به یو بل پیسټ کم دې ځای کې به زه ورته ولیکم دري دلته به زه انګلیش او دلته به زه ورته ولیکم بل کوم زه به ورته ولیکم فرض کړم اردو مې ولیکله ده کنټرول ایس یې کوئ راشئ ویب پیج ته ریفریش یې کوئ صحیح ده تاسو په کومو دلته یو بی آر به هم واچوم بی آر کنټرول ایس راشي ویب پیج ته ریفریش کړئ اوس تاسو په کومو ژبو باندې پوهیږئ مثلا زه ورته وایم زه په پښتو هم پوهیږم په دري هم پوهیږم په انګلیسي هم پوهیږم او په اردو هم پوهیږم په ټولو پوهیږم نو په کومو چې پوهیږئ هغه سلیکټ مثلا زه په دري نه پوهیږم دا مې سلیکټ نه کړه په اردو نه پوهیږم دا مې سلیکټ نه کړه بس په دې دوو پوهیږم نو چې په کومو پوهیږئ هغه به تاسو څه کوئ هغه به تاسو سلیکټ کړئ صحیح ده بل زموږ سره دی سلایډ ته راشو سلایډ کې به وګورو که نه میاشت دا خو راوړی شئ منت چې دا خو اسانه دی مثلا انفوټ ټایپ دلته به تاسو ورته ولیکئ منت NTH منت دا خو مو ویلي یو ځل که نه دې ځای کې تاسو ورته میاشت انتخابوی شئ مثلا دا میاشت دی دا میاشت شو دی کال شو صحیح ده دا به زه دې ځای نه کنټرول ایکس کړمه دلته کې مونږ چیرته ویلي ټایم دا به هغې سرڅنګ کې دې ځای کې زه پیسټ کړم دلته به کنټرول وي کړم او دلته به یو بی آر هم واچوم کنټرول ایس به کړم را به شم ویب پیج ته دا به زه ریفریش کړم دا وګورئ دې ځای کې زموږ سره میاشت هم راغله تاسو په خوښ باندې همدغلته میاشت انتخابېږي ورته صحیح ده بل زموږ سره دی ریډ اونلی ګورئ زه دلته کې یو انباکس اخلم هغه باید ریډ اونلی شي یعنې په هغې کې باید چینجز رانه شي ګورئ فرض که زه راځم دلته زه اخلم یو انفوټ ټایپ او دلته کې مثلا دلته زه راځم دلته ورته وایم نیم هغه دې ما سره وي مثلا زه راځم خپل نوم لیکم صحیح ده ما دلته خپل نوم ولیکه په نیم کې مې نیم ولیکه راځم دلته ویلیو ته او دا زه کافي کوم او په ویلیو کې هم زه همدا لیکم صحیح ده
کنټرول اس مې ک راغلم وی پیج ته دا ریفریش کوم څنګه چې ریفریش کوم دلته یو کس راځي او د زما نوم ته ورانی او راغ خپل نوم یې ولیکه خپل نوم یې پکې ولیکه زه وایم په دې کې د هیڅوک هم چینجز را نه ولي زه د دې ډبل فریم د دغه هغه چې دی د دې فورم بس دې کې د ما نوم وي دا دې کې څوک تغیرات را نه ولي دلته به تاسو یو پی آر ولګوئ دا به تاسو کنټرول اس کې چې دا لاندې راشي بیا باندې لاندې راغی صحیح شو دوس غواړم په دې کې یوازې زی سو کما یا کدی چې تاسو ته لیکي اډمین ار څه چلی کې یو څه ورته ولیکي چې دې کې باید څوک چینجز را نه ولي نو هغه د پر مونږ سره لګو ریډ اونلی کنټرول اس مې ک راغلم پیج ته ریفریش کوم ګور دلته زه راغلم اوس دا پاکوم چې پاکم چې دې کې خپل نوم لیکم ګور سلیکټ مې ک پاکوم سمرار څه کوم دا نه فاکیږي صحیح ده نو دا زموږ سره ریډ اونلی شو زه دا همدا کافي کوم کافي او دلته راځم دلته پیسټ کوم یو زموږ سره چې دی read only دی بل ایمیل شو خالد کې پاسورډ ډیسیبل دی دلته کې ما د سلاید کې بشته تاسو یو ګورئ ها یو زموږ سره ډیسیبل دی ډیسیبل څه کار کوي زه ته لیکم ډیسیبل کنټرول اس کې راشي وی پیج ته دا ریفریش کړئ ګوري دا ډیسیبل شو دې کې هم تاسو چینجز نشي راوستلی ګوره هر څه چې کوي چینجز نشي راوستلی هر څومره پاکیږي نه صحیح ده یا دا زموږ سره ریډ اونلی شو دا زموږ سره ډیسیبل شو د دوړ ترمنځ لږ داسې معلومیږي کنه دا وګورئ دا لږ داسې خیره غوانې دا لږ تازه دی اما دا وګور دواړه نه پاکیږي صحیح ده دا ولینی چې دا زموږ سره چې زه په دې ځای کې دلته ورسره هم لیکم صحیح ده د شو ریډ اونلی دا به زه کافي کم دلته به پیسټ کم او ډیسیبل به زه کنټرول سی او دلته به زه پیسټ کم کنټرول اس را بشم پیسټ دا به زه ریفریش کم دلته کې وګورئ دا زموږ سره ریډ اونلی شو دا زموږ سره ډیسیبل شو دا سورس کوډ هم د تاسو د ویډیو ډسکرپشن کې درکوم دا هم د سره وګورئ صحیح ده اوس دا ویب سټ زموږ سره جوړ شو اوس د دې ویب سټ په اینډ کې یا مثلا د فارم په اینډ کې باید زموږ سره چوي یو ټیکسټ ایریا باید وی چې الته کې مثلا دغه هر څوک چې دغه فارم ډکون کې دی مثلا یوزر چې دی هغه باید دلته سو کې یو خپل شکایت یا مثلا هغه اضافي مثلا دا فارم ډک مثلا پانتون ته اپلای کړي او دا فارم ډک په اخر کې دغه دلته کې یو باکس مونږ ته راکړي په هغه کې هغه شاګرد چې هر څه غواړي هغه سټوډنټ په هغه کې باید هغه ورته ولیکي صحیح ده کنه دا یو ځای خو باید مونږ سره وي نو هغې دپاره مونږ څه یوز کوو ټیکسټ ایریا نو زه ورته وایم چې د دغه کوم ټیکسټ ایریا چې ما ته راکړی د هغې کالمز دي څو وي کالم دي څلوېښت راکړه راته او دا راته شل واخله صحیح ده یعنې څلوېښت کالمه پکې راکړه او روګانې راته پکې شل راکړه او دې ځای کې یو بی آر هم راته راکړه کنټرول اس یې کوي راشي ویب پیج ته ریفریش یې کوي څنګه چې ریفریش کړي دا وګورئ خو دا خو ډېر غټ شو زه ورته وایم دا راته شل راکړه او دا راته پنځه راکړه یا دا راته بس پنځه صحیح دی کنټرول اس یې کوي راشي ویب پیج ته ریفریش یې کوي دا ګورئ دومره یې ماته راکړه اوس دا تاسو کولی شئ چې څوک دا زموږ سره نارمل څه وي نارمل زموږ سره دا پیج سل دی داسې به تاسو سره ښکاري نو دومره وړوکی دی که چېرې تاسو غټول غواړئ دې ځای نه تاسو غټه وړوکی هم کولی شئ صحیح ده او دې ځای نه تاسو کولی شئ چې دلته تاسو ورته هم رو کالم زیات کړئ تر څو دا غټ شي بل راځم بعضې ځایونو کې به تاسو لیدلي تاسو ته وایي سلیکټ یور کنټریز صحیح ده داسې ډېر ملکونه مثلا اکثر تاسو به لیدلي واټساپ اکاونټ خو به تاسو ټول جوړ کړئ کله چې تاسو واټساپ جوړوئ تاسو ته وایي سلیکټ یور کنټري یا هغه نمبر چې تاسو څنګه چې تاسو واټساپ جوړوئ هلته تاسو نمبر غواړئ که نه نمبر څنګه هلته کې کنټریز وي په هغې کې به خپل کنټري څه کوي انتخابوي نو هغسې موږ څنګه جوړولی شو نو زه به دلته ورته ووایم چې سلیکټ یور کنټري بس تاسو چې هر څه لیکئ هغه ستاسو خوښه ده زه به اوس دې ځای کې ورته ولیکم سلیکټ او سلیکټ دلته به ولیکم اپشن او دلته ولیکم AFG او دلته ولیکم AFG یا به زه پوره افغانستان ولیکم صحیح ده زه به دا کاپی کم کنټرول سی کنټرول وی مې کم راځم دلته لیکم پاکستان دلته لیکم فرض کم انډیا دلته لیکم
ایران تاسو چې هر څه لیکئ هغه ستاسو خوښه. ریفریش کوم راځم دا بیا به دې نه زه لرې کړمه دې ځای نه بیا لرې کړم بیا به دلته واچوم دلته لاندې کنټرول اس راشئ ویب پیج ته ریفریش یې کړئ. دا ګورئ دې ځای کې ماته وایي سلیکټ یور کنټري نو دې ځای نه تاسو خپل کنټري چې دی هغه تاسو انتخابولی شي. دا به زه لږ رانږدې کړم چې تاسو ته معلوم شي. سلیکټ یور کنټري نو دې ځای نه تاسو کنټري انتخابولی شي. تاسو چې هر ځای کې یاستئ هغه ځای ورته تاسو انتخابولی شي. دې زه افغانستان کې افغانستان، پاکستان کې پاکستان، انډیا کې انډیا، ایران کې ایران، نو هر ځای تاسو ورته انتخابولی شي. بل زموږ سره د دغه سایز د دغه باکس چې دی د دې سایز هم تاسو زیاتولی کمولی شئ. د دې سایز چې دی دلته راشئ دې ځای کې زه غواړم دې ته سایز زیات کړم. دلته تاسو ورته ولیکئ سایز ورته څومره اچوئ. مثلا ما ورته ولیکل 10 کنټرول اس کوئ راشئ ویب پیج ته دومره غټ شو. دا ستاسو خوښه ده چې هر څومره تاسو کوئ دلته سایز ورته هم تاسو راوړلی شئ. بل دلته راشئ ګورئ څنګه چې زه دا ریفریش کړم دلته زه غواړم چې د ما د موس دا کنسر چې دی دا د چیرته راشي دا د ډایرکټ په دې ایمیل باندې دلته ودرېږي داسې لکه څنګه چې تاسو ته اوس مهال څنګه ښکاري دا دې باید داسې وي یعنی ډایرکټ د دې ځای کې ولاړ وي. څنګه کولی شو نو د هغې دپاره موږ یوز کوو اټو فوکس. نو تاسو چې کې غواړئ ایمیل کې غواړئ دلته ورته ولیکئ اټو فوکس کنټرول اس کوئ راشي ویب پیج ته ګوره اوس مهال چیرته ولاړه دلته نیم کې ولاړه. زه څنګه چې ریفریش کړم دا به دلته د ایمیل ته راځي. ریفریش باندې کلیک کوم څنګه چې ریفریش کوم دا ګوره ایمیل ته راغی. اوس ایمیل کې دی کنه زه غواړم چې دا د څه وي دا د نیم کې وي. دلته تاسو په دې نیم باندې دلته راشئ کنټرول وی کې کنټرول اس کې راشئ ویب پیج ته زه څنګه ریفریش کوم دا به دلته راځي. اوس دلته دی کنه څنګه چې ریفریش کوم د نیم ته به راځي ګورئ نیم ته راغی. که تاسو هر چیرته غواړئ دلته تاسو فوکس ولیکئ دا به هملته ځان رسوي. نو دا زموږ سره فارم نو انشاءالله په دې کې به انشاءالله صفات نه وي. که بیا هم زمانه کوم صفات یو نو حتما هغه زما سره کمنټ کې شیر کړئ. څنګه کولی شو ته یو بیکګراوند ورکو. بیکګراوند د انتخابولو لپاره تاسو راشئ دلته سټایل او دلته بیکګراوند کلر. که تاسو بیکګراوند ایمیج ورکوئ بیکګراوند ایمیج هم ورکولی شئ. بس دا زما فیوریټ کلر دی بس ما هم دلته دا یو انتخاب راشئ دا او نور تاسو خوښه ده تاسو پورې ډیپینډ کوي چې تاسو هر کلر ورته ورکوئ هغه تاسو پورې ډیپینډ کوي هغه تاسو خوښه ده. دا موږ سره کلر بیکګراوند کلر واخیسته او دا سلاید دا هم د سره د ویډیو ډسکرپشن نه ډاونلوډ کړئ حتما صحیح ده. او دا کوم سورس کوډ چې دی د دې لاګین پیج فیسبوک لاګین پیج چې دا هم د سره ډاونلوډ کړئ. دا څه چې دا ټول ما تاسو ته هم ویلې دا اوس مهال تاسو کولی شئ داسې په خپله جوړ کړئ. دغه باکس څنګه جوړېږي دا یو بټن څنګه جوړه کړئ. دغه بټن سایز یې ډېر کړی نور هېڅ هم نه دي کړي د سایز ډېر کړی دلته فارګیټ پاسورډ تاسو لیکلی شئ. دغه ټول اسانه دي صحیح ده. ما ټول تاسو ته د دې نه مې سوایي خبرې تاسو ته وکړلې. دا ګورئ دومره څه مې تاسو ته ویلي چې د هغې نه مې زیات تاسو ته ویلې صحیح ده. دا تاسو اوس انشاءالله تاسو کولی شئ فیسبوک لاګین پیج څه کې تاسو اوس هر څه جوړولی شئ په دې کې ځکه په دې کې یو څو خبرې دي. اما ما تاسو ته دا ټول په فورم کې چې څومره خبرې راځي دلته کې ګور زما سره دلته کې په فیسبوک کې جینډر منډر نه انتخابېږي نشته پکې. ما تاسو ته دلته جینډر هم ویلي دلته کې سلیکټ لینګویج مې درته ویلي سلیکټ کنټریز مې درته ویلي همدارنګه ویب سایټ لینک مې هم تاسو سره ویلي چې ویب سایټ لینک څنګه راځي چوز ا فایل مې هم تاسو ته ویلي دلته مې ټولې خبرې تاسو ته وکړلې صحیح ده. نو دا تاسو دغه لاګین پیج چې دی دا به تاسو اول به چې دی دا سورس کوډ یو پر ځان سره وایي نه چې دا سورس کوډ څنګه جوړ شوی دی د دغه ایمیل دا اول دا د سره وګورئ بیا هغه سورس کوډ چې دغه سره ډاونلوډ کړئ یو ځل یې سره وګورئ بیا هغه بند کړئ بیا په خپله کوشش وکړئ چې داسې جوړ کړئ صحیح ده. نو دا زموږ سره فورم نو په پاک الله مو سپارم. بیا چې زه ستاسو خدمت کې حاضرېږم نو په پاک الله مو سپارم. سلام علیکم.